کم خلک د آخرت تیاری کوي هغه د اصل معنو کې کامیاب وي، خو د دې دا معنی نه دی چې تاسو خپل د دنیا پرېږدئ. موږ د دنیا کې هر ښه شی غواړو، ښه جامه، ښه خوراک او ښایسته کور. الله تاسو ته د هر شی اجازت ورکړی دی، خو دې شرط باندې چې تاسو د نورو عزت وکړئ. تاسو ته معلوم دی چې ځینې وخت ستاسو خبره یو غیر مسلمان سره وشي، چا سره چې تاسو د مذهب کې اختلاف لرئ. یعنی څه وخت چې تاسو هغوی نه څه شی اخلئ یا هغوی ته څه خرڅوئ یا د خوراک څه شی اخلئ یا مثال کې ورنه ګاډۍ اخلئ، او که هغه بل کس یو غیر مسلمان وي، نو څه وشو؟ موږ خو شیان اخلوم او خرڅوم، ځکه چې موږ ټول خو د دنیا کې اوسیږو او دا خو د دنیا دستور دی. او کله چې تاسو یو غیر مسلمان نه څه شی اخلئ، نو ستاسو د دین زیات اهم دی، او که دنیا، نو ستاسو دین زیات اهم دی. نو ستاسو دین تاسو ته وایي چې هغوی خلکو سره ښه معامله وکړئ. که هغوی ایمان نه هم لري، نو هغوی ته عزت ورکوئ، ځکه چې کله تاسو هغوی سره ښه پیښیږئ، نو هغوی به د اسلام او ستاسو اخلاق نه ښه اثر اخلي، نو دا ستاسو فرض جوړیږي چې تاسو هغوی ته برداشت کوئ. مثال کې چې هغه را باندې یو بوتل اوبه خرڅې کړي، زه وڅښم او ماته ډېر خوند راکړي، او که زما اخلاق ښه وي، نو زه به زیات نه زیات ورته مننه وکړم، او که ما نه هغه څه واخلي او ماته فایده وشي، نو والله موږ سره هغې ټولو شیان نه یو ښه شی شته کوم چې موږ ورته ورکولی شو، او هغه زموږ دین دی. او دا زموږ ذمهواري ده چې موږ هغوی ته خپل دین ډېر ښایسته پیښ کړو، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. یعنی زه د الله قسم خورم که ستاسو د لاسه الله یو کس ته هم د هدایت ورکړي، نو دا ستاسو دپاره یو سور اوښ نه هم زیاته ښایسته خبره ده. او هغې وختونو کې یو سور اوښ ډېر قیمتي شی و، لکه څنګه چې نن سبا چا سره یو ډېر ګران ګاډی وي، نو تاسو د غیر مسلمانانو سره ډېر ښه پیښیږئ او نرمه خبره وکړئ، ځکه چې کله هغوی ستاسو اخلاق او ښه والي ته ګوري، اسلام ته راځي، نو دې دنیا کې او آخرت کې ستاسو دپاره دې نه ښه شی نور هېڅ نشي کېدی. نو ځکه هغوی سره خپل اخلاق ښه ساتئ.